او بیا دا پاکستان ریګمال کړي دوستان دي چې راشي لارې به د قبر نه ولاړې سپېږمو ته به رومال نیولی څوک مړ دی لکه ده یاره دي دا زما ډېر جاني دوست ستا خدای بیړي تباه کا راشه قبر ته ور ټوپ کې ولې نه قبر ته ور ټوپ که چې ما ور سره خښ کوي خدای قسم دوستانې داسې شي یو جنازه کې هم یو هلک رامنډه کړه چې رامنډه کړه غړپ لاندې ټوپ چې ټوپ یې کو خښ یې را داسې کړه لاړو مړي صاحب که خپل حیا دې پکاري لکه دنیا کې ما باندې یو منټ دنه بغیر نه تېرېدو د مرګ نه وروسته به دی راته په دې توره تیاره کې یوازې سملوئ والله کې پرې 4 ګنټې مړی لیټ کړی چې بیا خلقو پړي پکې واچول او خپې او لاسونه یې وله وتړل او را یې وستو 2 میاشتې په کور کې بیا تړلی و داسې به موږ به داسې یو یا زمونږ د زمانې دوستي او تعلق داسې پلانې مړ جګر ملا وایي مړ شو یاره ښې خبرې به یې کولې لاړو بیخي ووته تاسو پوه شوئ موږ د ګډې روڼه یو هر چا پسې بیا نارې وو یو صحابي دی حضرت علي نوم دی صحابه ناست دي اوبه نشته ځنګل دی علي اوبه را پیدا کا علي د غره نه اخوا لاړو چې ګورو یو چینه ده او یو حبشي پې ولاړ دی مشک ډکۍ لګیا دی حبش ډېر تور قوم دی او ډېر تور مکه معظمه کې حبش حج له راځي چې ویې ګوره د شپې اوبه یارېږي داسې منډه به ووایي داسې تور حضرت علي هغه حبشي ته وایي چې دا مشک لږ ماله راکړه زما محبوب اوبه غوښتي بیا درته راوړم هغه ورته ویل یو طرف ته شه هغه لږ ساعت لا یو طرف ته شه بس حضرت علي دې ځای له ونیو هغه حبشي او مشک یې ترې واغست او بونه یې ډک کړو ورته ویل دلته کښېنه صحابو ته یې اوبه راوړې حبشي ورسره راغی چې راغی اویا اتیا صحابه دي ټول اودسونه هم پرې وکړه ویې مسکلې پیغمبر دغه مشک په خوله باندې داسې ګوتې ایښې وې اوبه ترې راتلې د ټولو صحابه وسکلې اودس بیا چې مشک دا چې مشک همغسې ډک حبشي ته یې چې هسې دې غوسه کوله خدای بنده ده خپل امانت دی یو څه واله هغه چې وکتل چې داسې نه چل ومن هذا څوک دی هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا محمد دا دی یا دا دی لا اله الا الله محمد رسول ما ته پته نه وه ما اورېدلي وو دا محمد ایمان یې راوړو حبشي خو ډېر تور حضور جبه اغوستې وه حبشي ته یې دې خوا راشه چې دې خوا راوستو نو هغه جبه یې داسې کړه او حبشي سینې سره ملاو کړو او جبه یې پرې د پاسه داسې واچو ډېر ساعت یې سینې سره نیولی و خو چې جبه یې ترې لرې کړه بیا هغه حبشي د 14مې سپوږمۍ غوندې پړتېده د پنجاب یو عالم دی او ولې به نه پړتېده بے رنگیانو بے ڈنگیانو بے رنگیانو بے ڈنگیانو ایک نال نظر دے رنگ جانا جڑ راتو سونا لنگ جانا اگر بے رنگ فطری پیدا شوه تور د
پیغمبر سینې سره لګېدو باندې د څوارلسمې سپوږمۍ غوندې پر تاسو خیال راکړئ. نو عرض مې دا و چې بل څوک ښایسته به په دنیا کې چې ته به پې مین شې سوا د خدای نه، او بل څوک ښایسته دنیا کې چې ته به پې مین شې سوا د محمد رسول الله نه. نو هر کله ښایسته چې همدغه دوه دي نو د ښایسته او خبرې هم ښایسته یي که نه که بل څه یي. په دې پورې یو خبره وه، یو مرید روان دی حج له، پیر ته پوښتنې له ورغی. پیران زمونږ ملک کې ډېر زیات پیری آسان کار دی، خو کوټنۍ کې کېناو، لپټه په سر کو، یو دوه درې بړي سي پیدا کوئ راشئ دا حضرت د شپې اندام پروت دي. نو بس ته ګوره چې څومره دنیا در سره دي. مولاتوب ګران دی، د خدای توبه مې دي. پیری خو آسان کار دی، خو که څوک غلا لځي او درغې دعا راته وکړي چې غلا یا الله ته یې کامیاب، که څوک زنا پسې ځي چې دعا کوه یا الله ته یې کامیاب، دا خو آسان کار دی. پیر راغی حضرت حج ته ځم، وی حج ته خو ځئ خو چې مدینې ته لاړ شي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په روضه باندې زما سلام ووایه، ما نوم واله او ورته چې فلان ابن فلان په تا سلام. دا مرید چې تللی مدینه کې دا چلې کړی دی، د روضې نه ورته آواز شوی دی چې هغه بدعتي پیر ته دې زما سلام هم ووایه. دا واقع مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه په خپلو مواعظو کې. مرید راغی، پیر صاحب ورته زما سلام دې رسولی، وی چې جی سلام مې ورسولو، او آواز وشو چې زما سلام هم ورته. پیر ورته وی نه، چې کوم الفاظ دې اورېدلي هغه راته ووایه، بل ټکی ور سره پرېږدې. وجیر داسې ولول الویا ورته روضې نه آواز وشو چې هغه بدعتي پیر ته دې زما سلام هم ووایه. دا پیر داسې لړه شو اسمان ته په ځمکه راوغورځېد. ویلې چې بدم گفتی و خرسندم عفاک اللہ نکو گفتی جواب تلخ میز بدل بلال شکر خارا. بدم گفتی و خرسندم عفاک اللہ نکو گفتی جواب تلخ میز بدل بلال شکر خارا. و بچیان خدا دې تعالی ډېره لویه جزای خیر درکړي. نو مرید ورته پیر صاحب بدعتي خدا خو درته پیغمبر خیرې کړي دي، نو ته څنګه پې خوشحال شوې؟ ورته و بچیه په خدای مې دې قسمي د ښایسته شونډو سره تریخ جواب ډېره مزه کوي. وایسې قرني په غره کې اوسېده، چیلۍ او ګډې ساتلې، او غره کې واورېده چې الله په دې مکه کې یو معشوق پیدا دی. اسمان ته وکتل، خدای ما په ایمان راوړی دی، او یا الله د هغه نه نن نه زه په هغه بین یم. چا ورته غره کې ووایي چې هغه تا چې په ایمان راوړی و د احد په جنګ کې دې یو غاښ مات شوی، نو امبورې راواغسته ځان نه یې غاښ وویستو. لکه خیال وکړو چې هسې نه چې د هغه پاس غاښ مات شوی یو ما لاندې وویستو، نو پاس نه یې وویستو. بیا یې لکه ووایي چې هسې نه چې د هغه د جام نه غاښ مات یو ما دا وویستو، نو بل یې د جام نه ځان نه وویستو. لکه خیال راغی چې پته نه لګي چې زما د معشوقې کم غاښ مات دی، خو راشه ټول ځان نه وباسه چې هغه مات په خپله پکې راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده وصیت یې وکړ. حضرت عمر ته وایي چې زما د وفات نه وروسته دا زما جبه والا او دا په هغه غره کې یو اویس قرني اوسېږي، دا غلی اوسه. عمر فاروق د وفات نه وروسته
عجوبه چې یوړه وایسې قرني ورته ډېر وجړل ورته وی څه عمل دې کړی دی چې د پیغمبر پړه کې ته دومره خوښ وې نور مې هېڅ نه دي کړي دا مې اورېدلي چې زه په جامع یم یو غاښ مات شوی دی نو ما دا ټول وویسته چې زما د محبوب یو نه چې زما ټول نه نو دې ته وایي نظام اسلام دې ته وایي نظام اسلام یو ښځه راله او شکایت یې وکړ چې عمره دې خوا راشه عمر فاروق ورته راپاڅېدو لارې له ورکړه نظام اسلام درته ښیم په منبر ولاړ دی خطبه وایي یو غلام راپاڅېدو د ګریوان نه یې ونیو منبر نه یې لاندې راکوز ورته ویل ولې بچیا دا د پیغمبر منبر دی ته په دې خطبه نه شې وی په دې به هغه څوک خطبه وایي چې په چا کې عدل او انصاف ته ظالم یې چې ولې په مال غنیمت کې صادرې راغلې وې ما هم ته کمیس جوړ کړی او تا هم ته جوړ کړی زما کمیس لنډ دی او ستا اوږد دی معلومیږي دا چې تا ځان له 2 صادرې ساتې ته امیر المؤمنین نه ته ظالم یې حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناسته ده په مسجد نبوي کې او زوی راوغوښتو چې بچیه زما دا کمیس اوږد ولې جوړ دی پلاره ما یو خپل صادر هم تاله یا غلام ته دا خبره وکړه ورته زه اوس وخېږه منبر ته خطبه شروع دې ته وایي نظام اسلام چې امیر المؤمنین ته وایي چې عمر فاروقه دې خوا راشه په منډه والا را ماشوم یې غېږ کې ورته له عمره په دې مې پوهه کا چې دا قرآن یوازې زمونږ دپاره قانون دی او که ستا هم دی عمر فاروق ورته ویل دا هر چا دپاره دی هر چا دپاره هر چا دپاره دی وی زما د هغې کې هم ستا امانت دی ستا زوی ما سره زنا کړې دا د هغې نه پیدا چې ښه وی وی زه بیبي په مخه دی کور ته راغی او زوی د سر نه راونیو دیوال سره ډغرې ورکړې او جلاد یې راوغوښتو وی زما قانون دا دی د قرآن چې زنا چا وکړه او واده شوی نه وي 100 دورې ووهئ لګوي جرګې ولالې چې عمره ستا دا زوی قرآن ډېر مزېدار لولي خدای دپاره معافې کا عمر فاروق ورته وی د قوم بچي مې چرې معاف کړي نه دي والله که زوی معاف کما امیر المؤمنین ورته ولاړ دی او زوی 100 دورې لګاو چې 100مه دورې ولګولو نو وغورځېدو لتې ټکولې راغی او په دې مخې ورته لاس ووایه ویل بچیه که ته مړ شوې او مونږه ښخ کړې نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وشي تا د درو وهلي زخمونه ورته وښایه او ورته ووایه چې پیغمبره تا چې کوم قرآن پرېښی عمر پې داسې عمل کړی چې په کور راغلم نو صرفه یې ونه کړه لږ ساعت چې تېر شه انا لله و انا الیه دې ته وایي نظام بیا د عمر د مرګ نه وروستو عثمان ذی خلیفه شو عثمان خلیفه شه سازش ورته جوړ شو په کور کې بند شو فوج او پولیس او دا ورته راله چې څوکو مړی کو تورې پې وچلو امیر المؤمنین عثمان ذی النورین ورته ووایي چې کوم کار پیغمبر نه دی کړی زه نه زما ځان دې لاړ شي خو د دوی ځان دې بچ شي کور کې ناستو وروستو نه پې حمله وشوه قرآن یې لسته او وروستو نه یې په تبر ووالو فسیکفیکهم الله دا آیات یې وی او د سر مازغه یې په قرآن ورکړې عزیزانو دې ته وایي نظام اسلام دې ته وایي نظام اسلام دا عثمان
سړی ولا راغی پیغمبر را لېږلی ما یو من شات مې پکار او وی چې یو من شات مې پکار وی کېنه بچه قافله راله د 200 خان کاروان ته وی دې سړي له من شات ورکا پیغمبر را لېږلی کاروان ورته وی چې جی من شات چې د بار نه کم شي نو یو انډه سپک او یو درون بیا په اوښ بار نه بټینګي عثمان ذی نورین ورته وی چې دې سړي له به من شات خامخا ورکو که بار نه ټینګيږي نو بیا ټول بار والا ورکا ساروان ورته وی چې جی دا بار به دې وړي څنګه د اوښ بار خو سړی نشي وړی اوښ هم ورکا اوښ بیا وی جی دا اوښ داسې دی چې دا مخکې نو دا 200 نور ورپسې ځي او که دا اوښ د مخې نه لرې شي نو دا نورو خان بیا ځي نه وی دا اوښ مې دله ورکړی که دا 200 د ده نه بغیر نه ځي دا ټوله قافله دله بړی یې واغسته وروالی مخکې شه بچی عثمان ذی نورین خپل ساروان ته وی تلوار ولې کې وی جی ویریدم وی څه ویریدې وی هسې نه چې ته اوس راته وی چې تم ورسره ځه وی ولې که ته لاړ شې بده ده دا ساروان ورته وی چې عثمانه تا د پاره خو به ما غوندې نوکران ډېر پیدا شي خو ما د پاره به تا غوندې آقا بل پیدا نه شي ته وی نظام استا مونږه او نظام استا دیکھو وګورئ عثمان ذی نورین نه رستو حضرت علی خلیفہ شو حضرت علی خلیفہ شو بی بی فاطمه نه جوړه وه د امیر المؤمنین بی بی انا جوړه وه حضرت عثمان حضرت علی انار راغستی دی چې بی بی فاطمه ته لار کې یو ملنګ پروت ملنګ ورته وی علي ته چې دا انار مال راک ویواله ورته داسې نه علم دلې کېنه دا انار سپین کا دانې تې وباسه ماله لږې لږې خوله کې راکوه زه ناجوړی چې دا خلاص شي ویې خورم خوله راله پاکه که بیا لاړ شم علي که دومره خدمت کولی شي ډېره ښه ده کینه انار دې وړه ولې نه شم کولی کېناستو انار سپینولی شو لګي لګي ورکوا لا شو انار حضرت علی په خپل لمن دا غتړي خپل پاک بس ور تلاړو بی بی فاطمه ته وای بی بی تعالی مې انار وروړو خپل دې پکوا ته دیواله ولار کې یو داسې چلو شو بی بی فاطمه وای الحمدلله خدای چې زما په نوم یو شعرات له استاد غریب خېټه کې ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه هغه غویانو والا ته وایي چې دا سسری دی چې ته پکې راغلی د سر امن غواړم عرض کولی شم ویل وایه بچه وی دې دربار کې تا نه مخکې څوک و وی زما پلار و هغې نه مخکې وی نیکه مې و وی اوس پکې څوک دی وی زه یم وی تا نه بعد شاید که زوی مې ووي به کینی پاتې به وی صاحب خفه نه شي سری ویم دې ته چې زاړه مسافر تې لاړ شي او نوي وله راشي کدی لاړو پلار دی راغو پلار دی لاړو تراله تبم ته نن سبا کې لاړ شي بل به ولا راشي څنګه وای چې دا د بادشاہ دربار چې دا سره نه دی دا سره دی په دربار بند کړي کور تلاړو چې کور تلاړو څه ګوري چې د په پالنګ کې د وینځه پراته ده لخت راواغسته چې دا وینځه بادشاہ په پالنګ کې څنګه سملاست خپل ملک یې وګورئ کومې کرسۍ خان او نواب کینی یا کم بالغ هغه ډډه وای یا په کم ځای هغه کینی ته د کلي بټیارې یا اشتي خو دې لاړ شي په هغه ځای دې کینی چې په ټکي خاورو للیږي که نه کی بني لخت راواغسته د بادشاہ نشه خو لو مغه سي په سر کېده یو څو لخت یې وینځه وواله چې راپاسې د نو ډېرې وجړل بیا یې وخندل ښه یې وخندل د د لاسه ونیوه چې خو دې جړل ځکه چې ما ووهل نو دا ودې خندل ولې